دا کیسې ده د سبحان الله د طاقت او د یو خطرناک شیطان. خو د ټولو نه مخکې زموږ چینل سبسکرایب کړئ چې داسې ښکلې کهانیانې تاسو ته مخې ته راځي. په یو وړوکي کلي کې یو هلک اوسېدو چې د هغه نوم احمد و. د احمد زندګي ډېره زیاته ساده وه، خو د هغه په زړه کې د الله پاک یره او د الله پاک ذکر به همیشه و. یوه شپه په کلي کې عجیبه حرکتونه شروع شو. ټول خلک په خپل کورونو کې پټ شو، خو احمد ډېر زیات بادر و. هغه په خپل زړه کې سوچ وکړو چې د الله پاک د ذکر په مدد سره هر یو شیز ممکن دی. احمد د کلي یو میدان ته راغو. هلته کې احمد یو شیطان ولیدو. هغه شیطان فوراً په انساني شکل کې راغو او دې شیطان په احمد باندې حمله وکړه. احمد په اوچت اواز باندې سبحان الله ووی. شیطان فوراً رسته شو. داسې معلومېده چې یو غیبي طاقت دا شیطان رامنې کوي. احمد په خپلو سترګو باندې د الله پاک د ذکر اثر ولیدو او د شیطان طاقت کم شو او شیطان وتښتېدو. په بله ورځ باندې احمد خپل ملګري علي سره د یو اونۍ د لاندې ناست و. نو شیطان په ده باندې دوباره حمله وکړه. دې پیره شیطان ډېره زیاته طاقتوره حمله وکړه، خو احمد فوراً بیا سبحان الله ووی او د الله پاک نه یې دعا وکړه. په دغې دوران کې اچانک د اونۍ نه خاښونه راووتو او دا شیطان یې ګیر کړو. احمد بیا په خپلو سترګو باندې د الله پاک د ذکر طاقت ولیدو چې الله پاک ذکر شیطان منې کو. په بله ورځ باندې شیطان یو پیره بیا یو څو ځوانان یرولو کوشش وکړو، خو احمد ټول خلک راجمع کړو او ورته ووی چې تاسو ټول سبحان الله ووایئ. ټولو خلکو په یو ځای باندې د الله پاک ذکر شروع کړو. شیطان مایوسه شو چې دی د الله پاک ذکر واورېدو او شیطان یو ځنګل طرف ته وتښتېدو. ټولو خلکو په خپلو سترګو باندې د الله پاک د ذکر طاقت ولیدو. یوه شپه شیطان په پټو کې پټ ناست و. احمد هم هغه ځای کې و. احمد فوراً محسوس کړه چې څوک دلته کېدي. احمد یو پیره بیا په تیزه باندې د الله پاک ذکر شروع کړو. په دغې دوران کې د پټو نه ټول ځناور راووتو او دې ځناورانو د شیطان لاره بنده کړه. احمد یو پیره بیا په خپلو سترګو باندې ولیدو چې د الله پاک ذکر شیطان ډېر زیات کمزوری کړو او نورو مخلوقاتو هم د ده مدد وکړو. شیطان یو ورځ بیا یو کوهي سره په دې باندې حمله وکړه. احمد بیا د ټول کلي خلک راجمع کړو او د ټولو خلکو ته یې ووی چې تاسو ټول په یو ځای باندې د الله پاک ذکر کوئ. دا د شیطان اخري کوشش و، خو دې پیره ځمکه په خوځېدو شوه او د کوهي نه یوه تیزه رڼا راووته. شیطان په زوره باندې چغې کړې او په دې پیره باندې شیطان مکمل ختم شو او مکمل ویلی شو او غیب شو. احمد او د کلي والا خلک ډېر زیات خوشحاله شو. احمد ټولو خلکو ته ووی چې د الله پاک ذکر په هر حالت کې کار کوي. مونږ ټولو ته پکار دی چې هر ټیم د الله پاک ذکر کوو. په کلي کې دوباره امن قایم شو او دغې کلي ته شیطان دوباره واپس رانغو. د احمد همت سره او د الله پاک د ذکر مدد سره د دې واقعې نه دا ثابتېږي چې د الله پاک ذکر د ټولو نه زیات غټ هتیار دی. مونږ ته پکار دی چې په هر مصیبت په وخت کې د الله پاک ذکر کوو، نو الله پاک به مونږ ته د هر د مصیبت